آیا رښتیا هم MTN شرکت له افغانستان څخه وځي؟ دا ټول معلومات مو په همدې ویډیو کې در سره چمتو کړي دي. ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. ویډیو تر اخره را سره وګورئ او زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. MTN له افغانستانه د وتلو په تړاو کومه پریکړه نه ده شوې. د MTN افغانستان مخابراتي شرکت هغه اوازې رد کړي چې ګواکې دوی له افغانستان څخه وځي او دلته خپل خدمات بندوي. دوی وایي چې د افغانستان په تړاو یې کومه نهایي پریکړه نه ده کړې. د MTN افغانستان مخابراتي شرکت اجرایوي رئیس عباد رضا دا خبرې نن د اترا ادارې له رهبرۍ سره په یوه ویډیویي کنفرانس کې کړې دي. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ادارې اترا په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د MTN شرکت څخه له افغانستانه د احتمالي وتون د مطبوعاتي راپورونو په هکله وضاحت غوښتنی دی. په دغه ناسته کې عباد رضا د اترا رهبرۍ ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه وتل د دوی په لومړیتوب کې نه دي او نه هم دوی په دې تړاو کومه نهایي پریکړه کړې ده. د MTN افغانستان اجرایوي رئیس همداراز وویل چې په مطبوعاتو کې له منځني ختیځ نه د MTN د احتمالي وتلو په هکله خپور شوی خبر د سیمې لپاره د منځمهال استراتیژۍ 5 کلونو لپاره په چوکاټ کې وړاندې شوی نظر دی چې په سر کې د سوریې هیواد دی، خو د افغانستان اړوندو داسې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې. په دغه خبرپاڼه کې زیاته شوې ده چې عباد رضا وویل اوس مهال یوازې د سوریې په هکله خبره کړې ده، هغه هم د یاد هیواد د حکومت په غوښتنه له ټیلي انسټیټیوټ سره یې چې دغه هیواد کې ورسره د 25 سلنه اسهامو لرونکی دی او د ایران په هکله یې د تعزیزاتو له کبله یې هلته کار کول سخت شوي دي. په لوړه کچه مذاکرات روان دي. د MTN افغانستان اجرایوي رئیس همداراز وویل چې که د افغانستان په اړه یې احیانا کومه پریکړه کوله ټولې چارې به موصولانه مخته وړي او د اترا ادارې قوانینو او طرزالعملونو به ژمن وي.